بالکل تازه یو تصویر پورته کېږي په ټولنیزو رسنیو کې چې دا تصویر فکر کوم لمر تلویزیون کې اخیستل شوی دی او هلته داسې خپرونه ده چې غریبانان غوښتل کېږي او هغوی ته یو اندازه پیسې ورکول کېږي تر ډېره پورې دغه تصویر ډېر عام شوی دی که څه هم داسې ویل کېږي چې دا تصویر مرسته ترلاسه کوونکي تصویر به یو څه بلر سي په اصطلاح یو څه خوب سي یو ډول جلا تغیر ته ورکول سي خو دا په ډېر صفا ډول باندې په ډېر عام ډول باندې په اصطلاح ښځینه طبقې ته دغه مرسته ورکول کېږي په عام تلویزیون کې ستاسو په نظر باندې څه ډول یو تاثیر به ولري د انساني کرامت بالکل شهرزاد صاحب هغه تصویر ما هم ولیدی هغه خپرونه مې ولیدل چې یو کس دغه خپرونې پروډیوسر چې دی د غریبان راغواړي یو کتار بل کتار ته ښځې او نر دروي هغوی ته بیا 2000 او 3000 افغانۍ ورکوي لکه څنګه چې تا وویله دا په دې کې د حکومت بېغوري هم ده او بله زموږ سرناخلاصي هم ده حتی په دې کې داسې ځوانان ولاړ دي چې هغه ښه تعلیم یافته ځوانان دي په ټولنه کې ښه روشنفکره خلک هم بلل کېږي دوی خو دوی داسې کار ترسره کوي چې دا یو ډېر منفي تاثیر پر ټولنه لري اول لکه څپان صاحب چې ویله د دغه کورنۍ دغه ځوانان چې پر یوه بغل کې ولاړ وي دا ښځې پر بل بغل کې ولاړ وي دا به نهایت ځان ته شرمنده وي سبا د تربور پیغور هم دی ورته د خپلوانو پیغور هم د ټولنې پیغور هم ورته ګرځي وایي پلار دې وګوره په ټلویزیون کې خیرات ټولوي دا نوم دا که موږ تاسې خپل قیاس کړو چې زد ولاړ یم یا زما ورور ولاړ او سبا ماته په دې ټولنه کې پیغور نه جوړېږي که زما خور دلته ولاړ په دې ټلویزیون کې او مرسته ورته ورکوي یا خپله شخصا دغه نفر چې مرسته ورکوي د ورور دلته ولاړ او دوی مرسته ورکړي د دوی د خپله دا فکر سوچ وکړي چې زما پلار زما ورور زما خور زما ورور دلته ولاړ او زه د ټلویزیون د ټولې عام د لمر تلویزیون یو نړیوال تلویزیون دی چې په ټوله دنیا کې لیدل کېږي په دا ټوله دنیا او مخ ته زه یو 2000 او 3000 افغانو لپاره د حیثیت و ابرو اره د ننګ و غیرت ټوله په دې 2000 رانیسم زه په ټوله نړۍ باندې خرڅوم دا سوچ که هر مسلمان د ځانه سره وکړي هر افغان یې د ځانه سره وکړي دا یو ډېر منفي تاثیر پر ټولنه لري یو ډېر منفي تاثیر پر دغه کسان لري چې دغه ټلویزیون کې ولاړ دي شاید هغه ډېر مجبوره وي سخت شاید هغه کس یا له وامه څخه یا ځینې د دغه خلکو د تاثیره څخه یا د وینې نه چې د کیمرې شاته زه چیرې ښکاره کېږم نه په دې خاطر دغه تصویر ورکړی چې نشر کړي اما دا اجازه نهایتي کارڅونه فکر وکړي حتی یو څو ورځې مخکې په کندهار کې یو غل نیول سوی و په عام بازار کې یو چا کې مخ ته ټلیفون نیولی و کاسې ځینې کول دا غل لا مخ پټ پټ کوي ول مې کوه دا چې د غلا کړی د ټولنې ته مجرم هم ثابت شوی دی چې مجرم دی اما ده پر هغه سربیره دا کاسې مه راڅخه کوه را کاسې څخه ځان ساتئ نو چې یو مجرم لا دغو نه خپل د حیثیت د ابرو غم اخیستی دی چې زما ابرو و حیثیت و عزت اخیستل کېږي په رسنیو باندې نو دا چې عوام سړی دی بېګناه غریب بیچاره سړی دی ته څنګه د هغه ابرو و حیثیت و عزت د دوه روپو لپاره اخلي ډېر عزت مننه څپان صاحب دغه موضوع غواړم چې لا هم رابشپړه سي دا کوم تلویزیون کې دغه خپرونه کېږي او دغه په اصطلاح مرسته ورکول کېږي دغه کس هم تر ډېره په داسې ویل کېږي چې د ډېر پوهې څښتن دی د خپرونې وړاندې کوونکی څومره دی درسته دی دغه پوهه او د دې دغه شخصیت تر سوال لاندې راځي څومره د تلویزیون اداره تر سوال لاندې راځي دغسې یو کار کوي ریشام دغه عکس چې تاسې وایاست داسې په څو وارې داسې شوي دي یعنې یو وارې دا نه دی نه به دا اول وارې او نه د اخر وارې کېدلی شي ځکه دا کېږي دوی اصلا دلته خپله ګټه په نظر کې نیسي دوی خپله ګټه په نظر کې نیسي دوی خپل هغه د یوټیوب چینل لکه یادونه چې وسوله هغه سبسکرایب په نظر کې نیسي خپل مخاطبین په نظر کې نیسي د نورو پیسو د ترلاسه کولو لپاره دغسې یو هڅه کوي چون دا ښه هڅه نه ده دا ډېر زه په دې باندې ډېر افسوس کوم چې د یو نړیوال تلویزیون هغه مسلکي کسان د دوی هغه مسلکي پرسونل چې دوی وایي دغه څنګه اجازه ورکوي چې و ته دغه کسان راوله دلته ودرو بیا پیسې یو ځل د نارینه نوم اخله ورته ورکوه بیا د ښځینه نوم اخله ورته ورکوه بیا حتی ادرس یې وایه دا د فلانکي ځای څخه راغلي جو دا داسې غریبان جو داسې دي دغسې زه افسوس کوم چې څنګه په هغه مسلک هغه ارزښتونه هغه اصول دا ولې په دومره اسانه باندې ماتېږي ولې مات سي ولې په دغسې ډول باندې سي دغه کس به حتما دغه د پوهه به لري ولې دی د دې لپاره مجبور دی چې هغه خپله ګټه په نظر کې ونیسي بیا دغه کار یې کړی دی او دغه کار کوي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې لپاره داسې یو حل لاره جوړه سي چې دولت باید د دې د کنټرول لپاره د دوی څخه پروپوزل وغواړي، د دوی څخه د اساسي کارونو، د دوی څخه د بنیادي کارونو لپاره سوژه وغواړي، هغه موضوعات وغواړي، تشریح وغواړي، بیا دوی په دې باندې مکلف کړي چې په ټولنه کې اساسي کار وکړي، دغسې کار وکړي چې هغه بنیادي کار وي. دغه ځوان چې دی 2000 افغانۍ ورکوي پر عکس، بیا یې عکس اخلي یا عکس پر ټلویزیون نشري، ولې ورته یو کوچنی کاروبار نه فعاله کړي؟ دلته لږ پیسې نه راځي. که دولت وایي چې دا لږ پیسې دي، دوی دې څار وکړي چې د 300 میلیونه ډالر چې په یو کال کې د منیګرام او انسټاګرام او پلانکي او بستانکي له لارې افغانستان ته راځي، بیا په داسې ډول ویشل کېږي په 300 میلیونه ډالرو باندې چې دوی وایي هغسې پروژې، هغسې بنیادي کارونه، هغسې اساسي کارونه په هر ولایت کې ترسره کېدلی شي. بیا بله مهمه موضوع دا ده چې دغسې پیښې ولې یوازې په ځینو خاص ولایتونو کې کېږي، مثلا په کندهار کې یا په کابل کې یا ما نه دي لیدلي چې په نورو په بلخ کې دغسې سوي، ما نه دي لیدلي چې په هرات کې دغسې سوي، ما نه دي لیدلي په جوزجان کې دغسې سوي. زه نه پوهېږم چې دغسې کارونه ولې په دغسې سیمو کې کېږي چې هغه سیمې خلک په داسې نوم باندې یادېږي، هم په ښه نوم یادېږي، هم په داسې نوم باندې یادېږي چې دوی اقتصاد لري یا کار لري یا کسب لري یا اقتصادي دي یا تجارتي دي، په داسې کې کېږي. نو زه دا خبره په دې وکړه چې زه دې نتیجې ته رسېږم چې په هغه ولایتونو کې دغه شی مستحقو کسانو ته هم رسېږي، په اصولي ډول هم رسېږي، نو ځکه دومره ډېر دغه عکسونه ویډیوګانې نه بربنډې کېږي. دغسې حالاتو کې لکه دغه اوس چې روان دي، په دغسې حالاتو کې هم حق مستحق ته نه رسېږي، هم په ډېر بد ډول باندې رسېږي. سلطاني صاحب مخکې یادونه وکړله دغه خپله دغه احسانامه ته ډېره جالبه وه، ابراهیمي غونې یو کس چې هغه په ټولنه کې ډېر مطرح دی، ډېر اسلامي فلسفې په برخه کې یا په اسلامي برخه کې ابراهیمي صاحب ډېرې شي ویډیوګانې کړي دي او د ډېرو خلکو زړونه راخپل کړي دي او ډېر په اصطلاح خپل ځان یو ډېر پوه شي او ډېر خلکو ته کیدای شي د ده خبرې ډېر ګټورې تمثیل وي. د ده او د کمر بنسټ نوم یې یاد کړو، د کمر بنسټ چې هغه هم ډېر ځان مطرح کړی دی، ځان یې ډېر ښه ثابت کړی دی، دوی څومره د سوال لاندې راتللی سي، دوی څومره حیثیت د منځه تللی سي په ټولنه کې دغسې کارونه ترسره کولو سره؟ شهزاد صاحب لکه څنګه چې مخکې وویله چې 90% خیریه بنسټونه چې دی هغه د تجارت یعنې موږ انلاین غله ورته ویلی سو. که کمر بنسټ دی، کمر بنسټ کندهار ته هم راغلی و چې اوس هم د پنجوایي خلک شهیدان دي چې د خلکو سره سروې کړې، ویډیو انځورونه یې نشر کړه، خو بیا خلک پسې ورک سول. یعنې دوی خپل تجارت ته کار کوي، دوی د خلکو حیثیت و ابرو د دوی غربت ته نه ګوري، خپل تجارت ته کار کوي. د کمر بنسټ که مخکې هم ځینې خلکو ته یې ښه تصویر وړاندې کړی، خو هغسې نه دي لکه څنګه چې موږ تاسې وینو د ویډیو پر مخ. هر شخص هغه کس چې موږ تاسې پر انټرنیټ تعقیبوو، اصلي ژوند کې هغه رقم نه دی. دا معلومداره خبره ده چې د اصلي ژوند او د دغه سوشل میډیا ژوند دا ډېر توپیر سره لري، ډېر فرق سره کوي. نو بنسټونه په عموم کې په کندهار کې څومره بنسټونه، څونه ښه خلک ورسره، تقریبا 21 خیریه بنسټه په قلم لیکلي غیر قانوني په کندهار کې فعالیت کوي. 21 ته اوس ماته یادولی سي په 21 کې 5 کسو ده نه سي یادولی، اما دلته 21 خیریه بنسټونو کار کوي چې په 21 خیریه بنسټونو کې یو بنسټ ما دغسې ونه لیدی چې دی ماته دا ثابته کړي چې دا بنسټ ما د الله د رضا لپاره او د خیر لپاره خلاص کړی دی، یو نه سو ورته ثابته. حال دا چې کله دغه بنسټونه د ملګرو په همکاري موږ کوشش وکړو چې په کندهار کې بند کړو، ځکه د کندهار حیثیت او ابرو عزت باید لیلام نه سي، په دې خاطر مو د کوشش وکړو چې بند یې کړو. د بندېدو په جریان کې حتی د دغه بنسټو والا د خوا څخه په لکونو افغانۍ موږ ته وړاندیز وسو چې تر دې موضوع موږ تېر سو. دا لوی ثبوت تجارت دی و دا دی ثبوت یې ښکاره چې که چیرې ته د خیر کار کوې نو ته بیا ماته پیسې ولرکې، که ته د خیر کار کوې ته په 2000 ډالره څنګه یو دم د پاکستان ویزا اخلي تښتې، ته څنګه کندهار پرېږدې چې ځای د رښتیا رالی ته راسه په محکمه کې حساب سره وکړو، ته څنګه دا کار کوې، ته د خیر کار څنګه کوې، په کومه طریقه سره د خیر پر کار څوک نه تښتي، یو چا ته ورسه مرسته ورکوه ته بیا تښتې او بل یو د پسې چې ته راولي دا مرسته ورکوې، که ته د خیر کار کوې نو بیا تښتې ولې. ډېر د خیریه بنسټو والا چې کله دلته د رښتیا میدان ته د کندهار ځوانانو راځېرول دوی وتښتېدل. نو په عموم کې درته وایم چې خیریه بنسټونه چې کوم په کندهار کې فعالیت کوي زه یو هم پاک نه بولم، ټول د غلا لپاره دي، ټول تجارت. ولې مؤسسات خیریه مؤسسې هم دلته فعالیت کوي، موږ هم د دولت مامورین یو، شهزاد صاحب تاسې ټول کار ورسره کوو. خیریه مؤسسې چې موږ ورځو یو ځای چې مرسته کوو د یوه رنګ چې د مؤسسه والا یې اخلي دولت اجازه نه ورکوي عکس به نه نیسي.
هیڅ اجازه نه ورکوي. بل شهزاده صاحب تاسو د ابراهیمي خبره وکړه چې ابراهیمي په ټولنه کې ښه مطرح هم دی، نو د ده لپاره نه پوهېږم چې ده دا فکر څنګه کړی دی چې زه باید دغسې ویډیو وکړم چې د خلکو په مخ کې د ټول دنیا په مخ کې د 2000 افغانۍ ورکړم او دا دی ښه په وایسېږم. شاید دوه دلیل یا به دا چې دغه بنسټ والا به د ده ملګري یو څه به سره منلي، دا هم کېدلی شي، یا به دا یا کېدلی شي چې خطا وتلی، خو که خطا وتلی هم وي یا هغې خو باید بخښه وغواړي د دې ټولنې څخه، د دې خلکو څخه، د دې افغانانو څخه چې ما څخه دغسې دا یو غلطي ده، دا ښکاره ده. که نه وي ټول افغانان دا دي چې موږ تاسې ویني یا رقیې شهیدان دي، دوی دې وایي چې آیا دا ښه کار دی؟ یو څوک دې دا ثابته کړي چې د یو چا حیثیت او ابرو اخیستل ښه کار دی. وروستی کې لنډ پیغام خیریه بنسټوالو ته او د ټولنې وګړو ته لنډ پیغام یې شهزاده صاحب دا دی، لومړی خیریه بنسټونه څوک چې خیریه بنسټ راباسي، لومړی د خپل فکر او سنجش پر اسلامي او ملي او افغاني طریقه باندې برابر کړي، بیا دې د خیریه بنسټ فکر وکړي. تر خیریه بنسټ اخواته نور هم ډېر د خیر کارونه شته چې باید وکړي. که چیرې دا د خیر کار دی کوي، نو وایي هغه چینایي یو متل دی، یو ورځ په مخه رالی وایي غریب ته د یو چا ته ماهی مه ورکوه، د ماهی نیولو چا مه زده کړه. نو که چیرې ته غواړې د غریبانو سره کومک وکړې، خیریه بنسټ پرانیزې، هغه شرعي اصولي او افغاني طریقه اول برابره کړه چې په شریعت کې د تصویر نشرول څنګه دي، په افغانیت کې څنګه دي، په کلتور او په عنعناتو رواج په نظر کې ونیسه او حیثیت او ابرو جواز واخله. که پر یوټیوب چینل ځې د یوټیوب چینل جواز، د خیریه بنسټ جوازونه ترلاسه کړه، هغه څخه وروسته په یو ښه طریقه سره که د خپل ګټه په نظر کې نیسي، هغه هم په نظر کې ونیسه، هغه را چې ته یوټیوب چینل یې مخ ته لاړ سه، د هغه ګټه ده یا نورې ګټې دي نه، هغه په نظر کې. او د ټولنې وګړو ته م دا پیغام دی چې د 2-3 روپو لپاره، د 1000 روپو لپاره د خپل حیثیت او عزت نه بربادوي. دغسې خلک که ورځي دته کیمرا نیسي، پر دا مخ دې په چپلاخ هم وي، باعث دی هم هغه پیسې دې هم پسې ورغورځوي. قدرمندو کو تریبه چیزمو شیرزار در کالای کو